مشکات کې حدیث دی رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم تصدی حدیث وګوره بس واه ورته بکار دی چې کله سړی د جمعې منزل روان شي په دې هر قدم باندې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د یو کال قیام الليل او د یو کال قبول شوی روزي ثواب رب العالمین ورکړي د یو کال قیام الليل کې د شپې تهجد کې د الله په دربار کې قبول شي د یو کال روزي نه ولې د څه ګناهونه وسره معاف کیږي څومره چې جمعه تدري یو غله سړی پیدل رواني اته ورته پکار دی وخت دی ورشي اقا ذکر منځو کې ام دغه یو د جمعې منځ ازمن کو څو زفاره د وح خبره ده مشکار کې د حدیث سړی وګړي ډېری تیزه خوشاله شي قبول شوی کې قیام الليل او دا قشن د قبول شوی روزي ثواب چې په یو قدم باندې تعالی الله درکې د کال په اندازه باندې دا به څو قدمونه اخلي دا به څومره مزید سړی وګړي چې کله سړی په حدیث باندې پوه شي صلی الله